نو ما درته ویل د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره چې کوم فکر ورسره و هغې صرف د هغې امت فکر نه و چې کوم امت د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې و بلکې د هغې امت فکر هم ورسره و چې در قیامته پورې څومره انسانیت را روان دی. ځکه در قیامته پورې چې کوم حالات پیښیږي او امت د کومو ستونزو د کومو مشکلاتو سره مخامخ کیږي پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه ستونزې مشکلات انسانیت ته په ګوته کړي دي چې انسانانو پر تاسو دا حالات راځي دا حالات راځي دا حالات راځي او چې کوم حالات د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په تعلیماتو کې را روان ذکر شوي دي نو که تاسو محدثین وګورئ د حدیثو په ټولو کتابو کې هغه حالات هغه ستړي هغه مشکلات د فتن په عنوان باندې لیکلي د حدیثو په هر باب په هر کتاب کې دا باب جلا ذکر دی باب الفتن یا کتاب الفتن چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د فتنو کوم حالات ذکر کړي دي چې زما امت باندې به دا حالات راځي. یو حدیث کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي تقع الفتن فی بیوتکم پر روانو زمانه کې بس تاسو په کورو کې فتنې راځي کوقع المطر هغه فتنې به د باران په شکل باندې او پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې فتنو تشبیه او مشابهت د باران سره ور کړی دی. په باران کې یو خوی دا دی چې هغې په ډېر کثرت او په ډېر ډېرښت کې راځي نو د دې معنا ده چې هغه فتنې به هم ډېرې زیاتې په کثرت او ډېرښت کې ستاسو پر کورو راځي او په باران کې یو دویم خوی دا دی چې یو څاڅکی وچ سوی نه دویم مشلی چې دویم وچ سوی نه دریم ورسره مشلی چې دریم وچ سوی نه څلورم مشلی نو د دې دا معنا چې فتنې به دومره ډېرې چې د یوې اثرات لا نه ختم دویمه فتنه به راورسېږي او چې کله د دویمې زور لا نه ختم سوی دریمه فتنه به راورسېږي چې د دریمې سله انسانانو ځان اخلاص کړي څلورمه فتنه به ورباندې راورسېږي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابو ته وایي چې د دې څه وروسته به ستاسو په کورو کې زما د امت د انسانانو په کورو کې به فتنې را روانې په دومره کثرت سره به را روانې لکه باران او په دومره تسلسل سره به را روانې یو پی در پی به را روانې لکه د باران څاڅکي چې پر دې مځکه باندې په کم تسلسل سره راځي. او یو بل روایت کې لا دام راځي پیغمبر علیه السلام وایي سیکون الفتن کقطع اللیل المظلم پر دې امت به داسې فتنې را روانې چې د هغې مثال به داسې لکه د شپې توره تیارکي د تیارکۍ چې کومې ټوکړې راځي او د تیارکۍ چې کوم حالات راځي او د تیارکۍ چې کومه تیاره پر دې امت باندې راځي د شپې د تیارکۍ په شکل و پر دې امت باندې فتنې راځي. تاسو ګورئ د شپې په تاریکۍ کې څه دي چې کله د شپې شپه ډېره تاریکه سي او سړی را رواني نو بیا د سړي څه لار ورکه سي او پای کې سړی ډېر په حیرت کې راسي چې یاره اوس ولاړ پر کوم طرف سه صحیح لار هم ورکه سي او غلطه لار هم ورکه سي او سړی پای کې د صحیح او د غلطي بیا امتیاز نسي کولی چې دا لار سیده ده که دا لار غلطه ده. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي فتنې به هم دا رقم راځي لکه د شپې تیارکي دا به نه در معلومېږي چې دا پر حق دی که دا بر حق دی دا به نه در معلومېږي چې دا صحیح دی که دا غلط دی او دا به نه در معلومېږي چې پر هدایت څوک دی او پر دلالت څوک دی. نو دې کې سړی ګډوډه سي په دې کې سړی متحیر سي د سړي څه هر څه ورکه سي لکه زموږ او ستاسو پښتو کې سړی بالکل سربداله سي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي دې امت باندې به داسې فتنې هم راځي. او د شپې بل خاصیت دا دی شپه چې کله تیاره راوړي او تیاره ډېره سي نو هغه تیاره پر ټولو مځکو باندې وغوړېږي. داسې نه وي چې دلته تیاره ده هلته نسته داسې نه چې دلته تیاره ده هلته بیا رڼا ده او داسې نه چې دلته ډېره تیاره ده هلته لږ تیاره ده بلکې د شپې تیاره دا یکرنګه پر ټوله قوم پر ټولو علاقو پر ټولو مځکو باندې غوړېږي. نو د دې دا معنا چې فتنې به د شپې په شان راځي دومره عامې فتنې به وي چې هغې به پر ټوله علاقه باندې په هغې کې به ټوله انسانیت راګیري او په هغې کې به ښه و بد ټوله پلګړې او باغی کې به یو انسان د هغې فتنې د اثراتو د هغې فتنې د خرابۍ څخه به یو انسان محفوظه زندګي نشي تېرولی. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام به ډېره زیاته دا دعا کوله اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. یا الله زه د فتنو څخه حفاظت غواړم او کمی فتنې چې ظاهري دي د هغې سم حفاظت غواړم او چې کمی فتنې باطنن را روانې دي د هغې سم حفاظت غواړم. بعضې فتنې راسي د هغې شکل هم د فتنې سړی په پوهېږي چې دا فتنه ده
نو هغې ته ظاهري فتنه وایي او بعضې وخت کې فتنه را روانه ده، رنګ یې ډېر ښایسته دی او په ډېر ښه شکل را روانه ده او د یو هدایت او د راستي د ښې طریقې په شکل پر انسان را روانه ده، لیکن چې په باطن باندې خبرېږي، په باطن کې د انسانیت دپاره فتنه وي او دا فتنې د دې څه دعا غوښتل او په دعا سره د دې څه پناه غوښتل، دا د پیغمبر علیه صلات وسلام معمول او پیغمبر علیه السلام په خپلو معمولاتو کې دا دعا همیشه یادوله. اللهم انا نعوذ بک من الفتن ما ظهر منها وما بطن. یا الله چې د مځکې پر مخ څومره ظاهري او باطني فتنې را روانې دي، زه د هغې څه ستا په خاطر باندې